نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو اوریدونکو، زنن په دغه ویډیو کلیپ کې د تاسو په حضور کې د یو اعتراض جواب کول غواړم. هغه اعتراض نن سبا بعضې ښځې په داسې طریقې سره کوي چې اسلام ښځې ته نیم دیت ورکړی ده، سړي ته یې پوره دیت ورکړی ده. د شهادت گواهی په وخت کې دوه ښځې د یو سړي برابر دي او په میراث کې هم په داسې طریقې سره دي چې سړی دوه حصې وړي او ښځه یوه حصه وړي. په میراث کې هم نیمې شولې. نو دا اعتراض نن سبا ښځې کوي. عزتمندو، که لږ غور وکړئ، که لږ سوچ وکړئ، که لږ فکر وکړئ، دومره سخته خبره نه ده. زه لږ تفصیل کوم. که چېرته قاتل مقتول په قصدن سره مړ کړي نو دې ته قتل عمد وایي، او که چېرته په خطا سره یې مړ کړي نو دې ته قتل خطا وایي. نو قتل عمد کې قصاص ده او قتل خطا کې دیت ده. که چېرته خاوند مړ شي نو ښځې ته دیت ورکول کیږي، او که چېرته ښځه مړه شي نو خاوند ته دیت ورکول کیږي. دویم جواب، لږ ذره سوچ وکړئ، لږ ذره فکر وکړئ. خاوند مړ شو نو د سړي خو پوره دیت ده، نو دا دیت خو ښځې ته پاتې شو، ځکه خاوند مړ ده، مړی خو ځان سره دیت قبر ته نشي وړلی، او ښځې ته دیت پاتې شو پوره. نو اوس تاسو ووایئ، ښځې ته پوره دیت پاتې شو که نه سړي ته پوره دیت پاتې شو؟ ځکه ښځې خو پوره دیت واخیسته، او که ښځه مړه شي نو د ښځې دیت خو نیم ده، نو دا دیت خو خاوند ته پاتې شو. نو خاوند ته نیم دیت ورکړلی شو، او که خاوند ته پوره دیت ورکړلی شو. زه تاسو نه جواب غواړم، خاوند ته پوره دیت نشو ورکړلی، ښځې ته پوره دیت ورکړلی شو، ښځې ته پوره حصه میلاو شوه، خاوند ته نیمه حصه میلاو شوه. نن بیا هم دا بدبختې ښځې او بې فکره ښځې دا اعتراض کوي چې اسلام ښځو ته نیم حق ورکړی دی او سړي ته یې پوره حق ورکړی دی. دریم جواب، د شهادت مسئلې ته راشئ. دا شاهدي ورکول دا هم آسان کار نه ده. ولې نن سبا یو کس د چا په مخ کې قتل شي، هغه شاهدي نه ورکوي، ځکه هغه ته دشمني خطره وي، د هغه مال خطره کې وي، د هغه اولاد په خطرې کې وي، د هغه عزت په خطرې کې وي، د هغه ابرو په خطرې کې وي، د هغه جایداد په خطرې کې وي. نو که سړی شهادت ورکي نو دا ټولې خطرې په ځان مني. دوه ښځې د یو سړي برابر دي، نو چېرته چې دوه ښځې شاهدي ورکړي نو دا خطره د دوی منځ کې نیمه شوه. ولې د ښځو سره څوک دشمني کوي نو دوه قومونو سره دشمني شوه، او د سړي په شهادت یوازې یو قوم سره دشمني شوه. نو ووایي بوج او تکلیف په چا باندې زیات ده؟ په سړي باندې زیات ده که په ښځې باندې زیات ده؟ نو ښځې سره اسلام دومره نرمي کوي، سره د دې هم بیا دوی اعتراضات کوي. اسما بنت یزید د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله، سړی زموږ نه په نیکیو کې ډېر مخکې دی. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي هغه څنګه؟ ښځه ورته وایي یا رسول الله، سړی تاسو سره جهاد ته ځي، ټوله شپه د دشمن په سرحدونو کې پیره کوي، موږ کورو کې دننه د بچو تربیت کوو، هغوی ته ډوډۍ پخوو، د هغوی د ځان، د مال، د عزت، د ابرو حفاظت کوو. موږ دشمن په مقابله کې پیره نه کوو، هغوی سره قتال نه کوو. سړی مسجد ته ځي، په جماعت سره لمونځ کوي، موږ کورو کې لمونځونه کوو. نو موږ د دغه ثوابونو نه محرومه یو. نو ځکه موږ نه سړي ثوابو کې او نیک کارو کې مخکې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ډېر ښه سوال دی وکړه، ډېره ښه پوښتنه دی وکړله. حضور صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي، کومه ښځه چې د شپې په خپل کور کې د بچي د وجې نه د خوب نه اوچته شي، الله جل جلاله د هغه مجاهد ثواب ورکوي چې ټوله شپه یې د دشمن په سرحد کې پیره کړي وي، هغومره ثواب الله جل جلاله دغې ښځې ته ورکوي.
او کومه ښځه چې په خپل کور کې لمونځ وکړي الله دومره ثواب ورکوي چې یو سړی مسجد ته لاړ شي د جمع سره او تکبیر اولا سره لمونځ وکړي الله جل جلاله دغې ښځې ته دومره ثواب ورکوي. وګورئ اسلام ښځې سره څومره نرمي کړې ده. د اسلام نه مخکې په قیصر او کسرا او ایران کې به ښځې د نفساني خواهشاتو لپاره ګرځولی شوې وې. یوه ذریعه به د نفساني خواهشاتو لپاره وه. ښځې به په منډیانو کې ودرولی شوې وې. خلکو به د سبزۍ او د فروټو په شان ګولۍ پرې کولې. چا به په دکانو کې په شیشو کې ودرولې وې. خرڅولې به یې. دا د ښځو عزت و، دا د ښځو ابرو وه. قربان د اسلام نشم، زار د اسلام نشم. اسلام ښځې ته حیثیت ورکړی دی. اسلام ښځې ته 4 حیثیته ورکړي دي. که ښځه ستاسو خور وي دا ستاسو ابرو ده. که ښځه ستاسو لور وي دا ستاسو عزت دی. که ښځه ستاسو په نکاح کې وي په تاسو باندې خرچه واجب ده. که ښځه ستاسو مور وي د هغې د قدمونو لاندې جنت دی. نه د ښځې کارخانې ته د تلو ضرورت شته، نه بازار کې کار کولو ته ضرورت شته، نه دفتر ته د تلو ضرورت شته، نه NGO کې داخلېدو ته ضرورت شته. ټوله خرچه یې په خاوند باندې ده. ښځه دې په کور باندې ناسته وي، خاوند به مزدوري کوي. ښځه دې د الله ذکر کوي، خاوند به مزدوري کوي. ښځه دې په نرمه بستره ناسته وي، د قرآن تلاوت دې کوي، خاوند به مزدوري کوي. که ګرمي کې وي، که یخني کې وي، که باران کې وي، که طوفان کې وي، که سختی کې وي، که هستی کې وي، په هر حالت کې به خاوند د ښځې مکان، د ښځې د لباس، د ښځې د خوراک، د هر څه خیال ساتي. په خاوند باندې دا کارونه واجب دي چې ښځې ته یې پوره کړي. ولی الله فرمایي وقرن فی بیوتکن، ښځه دې په خپل کور کې ناسته وي. 4 حیثیت اسلام ښځې ته ورکړي دي. دا څومره لوی حیثیت ده. اسلام وایي که ښځه ستاسو مور وي د هغې د پښو لاندې جنت ده. که موږ ذکر کوو، که موږ لمونځ کوو، که موږ روژه نیسو، که موږ حج کوو، که موږ زکات ورکوو، که خیرات ورکوو، که ګیره پرېږدو، که الله کوو، دا ټول موږ د جنت لپاره کوو. 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې پښو لاندې جنت ښودلی ده. وایي که تاسو جنت تلاش کوئ د مور د پښو لاندې جنت ده. وګورئ اسلام ښځې ته څومره حیثیت ورکړی دی، څومره رفعت او بلندي ورکړې ده. نو واورئ ای اعتراض کوونکو ښځو، دا د ستاسو کوم اعتراضات چې دي دا بې فایدې دي. د دغو اعتراضاتو هیڅ فایده نشته. اسلام چې ښځې ته څومره عزت ورکړی بل یو دین ښځې ته دومره عزت نه دی ورکړی. نو اسلام چې تاسو ته کوم عزت درکړی دی دا عزت باندې برقرار اوسئ او خپل عزت مه خرابوئ. بهر مه راوځئ، لوپټه مه لرې کوئ، تنګ لباس مه اچوئ، بربنډې مه ګرځېږئ، ځان مه بربنډوئ. اسلام تاسو پټوي، تاسو ځان بربنډوئ. اسلام تاسو باندې ټکری اچوي، تاسو ځان نه ټکری لرې کوئ. اسلام تاسو ته کپړې در اچوي، تاسو ځان نه کپړې لرې کوئ. اسلام تاسو پردې کې راولي، تاسو ځان بربنډوئ. اسلام تاسو په کور کې کینوي، تاسو بهر بازار ته وځئ. اسلام تاسو ته عزت درکوي، تاسو بې عزتي خوښوئ. اسلام تاسو ته حیثیت درکوي، تاسو ځان بې حیثیته ګرځوئ. اسلام تاسو د خاورو نه اوچتوي، تاسو ځان خاورو ته غورځوئ. ای اعتراض کوونکو، تاسو د یورپ د ښځو نه پوښتنه وکړئ چې د هغوی څه حال دی، د هغوی څه حیثیت دی. هغوی ته د ځناورو په شانتې هم نه ګوري. لکه څنګه چې په ځنګل کې ځناور د یو بل سره میلاویږي دغسې هغوی سره سړي میلاویږي او بیا د دوی هیڅ غم نه کوي، دوی سره هیڅ تعلق نه ساتي، بس صرف خپل نفسانی خواهشات دوی نه پوره کوي، بل تعلق دوی سره نه ساتي، د دوی خیال نه ساتي، د دوی د بیماری خیال نه ساتي، د دوی د پردې خیال نه ساتي، د دوی د وجود د صحت د دوایی د خوراک د سکاک د دې خیال نه ساتي، بلکې صرف نفسانی خواهشات ورنه پوره کوي. لکه څنګه چې په ځنګل کې نفسانی خواهشات یو ځناور د بل ځناور نه پوره کوي، داسې یورپ والا هم د ځناورو په شانتې صرف نفسانی خواهشاتو لپاره د دوی تعلق وي. هغه چې پوره شي نور سړی خپل کار کوي، زنانه خپل کار کوي، سړی خپل دفتر ته ځي، زنانه خپل دفتر ته ځي، سړی د خپلې خېټې لپاره کار کوي، زنانه د خپلې خېټې لپاره کار کوي او نور هیڅ تعلق د دوی په خپل منځ کې نه وي. د یورپ والا دومره تنګې راغلی دي، د یورپ ښځې دا ارمان کوي چې کاش زمونږ هم داسې یو ملګری وی
چې موږ سره د اول نه تر اخره پورې ملګری وای او د هر څه خیال یې زموږ ساتلی. نو واوره ای اعتراض کوونکو ښځو، دا کوم عزت چې الله تاسو ته درکړی دی دا خپلو لاسونو سره مه خرابوئ، دا خپلو لاسونو سره ځان نه مه لرې کوئ. دغه عزت او دا وقار چې کوم تاسو ته میلاو شوی دی په دغه باندې شکر وباسئ او د الله شکریه ادا کړئ چې یا الله تا موږ سره څومره احسان کړی دی. الله تعالی دې موږ او تاسې معاشره د داسې اعتراض کوونکو ښځو نه وساتي او الله دې داسې اعتراض کوونکې ښځې د موږ او تاسې په معاشره کې نه پیدا کوي او الله دې موږ او تاسې په معاشره کې اسلامي نظام، اسلامي قانون او اسلامي فکر پیدا کړي. آمین یا رب العالمین.